یو عجیبه واقعه داسې وه مونږ د ټي وي او ډرامه سیریل کولو جال پی ټي وي پېښور نه نو د صدر کې یو قبرستان دی د آتش پرستو هغه سین مونږ د شپې ریکارډ کولو نو هغې ویل چې د شپې به قبرستان ته ځو دا تر ننه ماته د دې شي دغه نه راځي چې یاره دا څنګه چلو یو چې مونږ هغه قبرستان کې خپه کېښوه نو زموږ د وجود دروند شو بل چې کیمره څه ټایم قبرستان ته لاړه کیمره کې هغه ماشي رانشي کیمره بند او چې د قبرستان نه بار فوټپات باندې کې کیمره چالو شي نو هغه هر سړی دا کوشش کوي چې یاره زه ځان له یو فلم جوړ کړم نو زما مې اراده شته بالکل او ما یو پوسټر هم جاری کړی په فیسبوک باندې شارټ کټ د شارټ کټ نامې سره نو ما ویل چې یاره زه کوشش دا وکړم چې دا چې کوم ماحول روان دی دې نه یو ډفرنټ فلم هر سړی وایي چې جي زما فلم ډفرنټ دی خو دا به واقعي ډفرنټ فلم خو حوالې دومره درنې وي نو ما ابرار ته ریسپانس ورکړو ابرار سره زما تقریبا یو میاشت مونږ ګپ شپ لګولو زه هغه وخت کې بیزي وم زما د پنجابی ډرامې وې لاهور الحمرا کې نو رو لکه یو دم نه رو زه مانوس شوم ابرار نه نو بیا زما خواهش پیدا شو چې یاره دا ډرامه به وکړم نو ریزلټ به یې ګورم چې یوټیوب څه ریزلټ وي زما اصل نامه چې کومه ده کلیم الرحمن نو دا چې کله مونږ په اسلام آباد کې یو ډرامه کوله نو بینر باندې به مخکې نامې لیکلې کېدې نو هغه ځای ډېر کم و نو هغې ویل چې یار دا کلیم الرحمن نامه چې ده دا ډېره اوږده شوه نو دا به شارټ کړو نو ما شارټ یې کړي نو هغې ویل چې کلیم خان بس د هغې نه پس کلیم خان شو یاره اکثر خلک وایي که نه چې زما د بچپن نه شوق و زما داسې شوق زه کالج لایف کې زما ګټ اپ به داسې و چې هغه خدایي قدرتي داسې فلمي هیرو غوندې و نو ما ته به هسې هم خلکو کته چې یاره داسې چېرته فلمي هیرو روان دی که څه دي نو د هغې د وجې نه رو زما هغه شوق ډیولپ شو او زما استاد چې کوم دی اسف خان صاحب فلم سټار اسف خان لیجنډ نو زه چې فلمونو ته راغم نو زه فلمونو ته اسف خان صاحب راوستم دا د هغې مینه ده او ما سره محبت نو ایز اے هیرو زما لومړی فلم قدرت شان ریلیز شوی په سن 2000 کې او ډېر زیاتو فلمونو کې ایز اے هیرو ما کار وکړو بیا دا و چې لکه ویلن ته هر سړی لاس نه شي که نه نو ما دا ویل چې یاره دا یو ویلن کې یو سړی یو ټرای وکړي ټرای داسې وکړي چې هغې کې د پرفارمنس ډېر مارجن نو د دې وجې نه ما ویلن ته هم بیا لاس ولاړ دا یو خبره ده بالکل زموږ پښتونخوا کې اکټر له ډېر عزت ورکوي ډېر قدر یې کوي او همدقسې ما سره عوام پبلیک ټولو ډېره مینه ده او خوښوي هر کار چې زه وکړم نو ما ته ووایي چې یاره دا کار لکه یو کرکټر چې زه وکړم ایز اے ویلن نو د هغې کوشش دی چې یاره ته ویلن مه کوه دا د پبلیک ډیمانډ دی چې ته ایز اے هیرو راځه دا خو ډېر ګران سوال دی یار هغه داسې چې ګوره دا ایکټینګ چې مونږ کوو کم کار چې مونږ کوو دا مونږ ځان دپاره نه کوو دا مونږ خلکو دپاره کوو پبلیک دپاره نو که ستا یو کرکټر تا داسې وکړو چې هغه ستا نه دی خوښ او هغه د پبلیک خوښ شو نو بس پبلیک ډیمانډ ګوره دا هر ایکټر دا خوښ شي چې زه یو فلم جوړ کړم لکه هغه چې کوم د خپل د زړه بړاس ویستل غواړي نو هغه هر سړی دا کوشش کوي چې یاره زه ځان له یو فلم جوړ کړم نو زما مې اراده شته بالکل او ما یو پوسټر هم جاری کړی په فیسبوک باندې شارټ کټ د شارټ کټ نامې سره نو ما ویل چې یاره زه کوشش دا وکړم چې دا چې کوم ماحول روان دی دې نه یو ډفرنټ فلم هر سړی وایي چې جي زما فلم ډفرنټ دی خو دا به واقعي ډفرنټ فلم یاره والله ډېر راډي ما سره لومبۍ خبره ممتاز زیب صاحب وکړه چې ابرار هلک دی امانګړ کې اوسیږي او د عرفان سید صاحب شاګرد دی نو
عرفان صاحب نامه او د ممتاز صاحب. نو ممتاز صاحب ته زه انکار نشم کولی، لکه زه تاسو وایم چې زما هغه سره ډېره زیاته مینه ده. نو ما ته ویل چې ما ستا نمبر ورکړو ابرار له، ته به هغه سره خبره وکړې او هغه یو ډرامه کول غواړي. خو زړه مې بیخي دومره م نه چې زه دا کار وکړم، خو حوالې دومره درنې وې نو ما ابرار ته ریسپانس ورکړو. ابرار سره زما تقریبا یو میاشت مونږ ګپ شپ لګولو. زه هغه وخت کې بیزي وم، زما د پنجابی ډرامې وې لاهور الحمرا کې. نو رو لکه یو دم نه رو زه مانوس شوم ابرار نه. نو بیا زما خواهش پیدا شو چې یاره دا ډرامه به وکړم، نو رزلټ به یې ګورم چې یوټیوب څه رزلټ وي. نو ډېر ښه کار کوي ابرار، او زما اوس خواهش دا دی چې انشاءالله نیکسټ نور به ابرار سره کار کوم. یاره یو عجیبه واقعه داسې وه، مونږ د ټي وي او ډرامه سیریل کولو جال پی ټي وي پېښور نه. نو د صدر کې یو قبرستان دی د آتش پرستو، نو هغه سین مونږ د شپې ریکارډ کولو. نو هغې ویل چې د شپې به قبرستان ته ځو. دا تر ننه ماته د دې شي دغه نه راځي چې یاره دا څنګه چلو. یو چې مونږ هغه قبرستان کې خپه کېښوه نو زموږ د وجود دروند شو. بل چې کیمره څه ټایم قبرستان ته لاړه، کیمره کې هغه ماشي رانشي کیمره بند، او چې د قبرستان نه بار فوټپات باندې کې کیمره چالو شي. نو مونږ ویل چې یاره دا اوس دا شاټ چې شروع شو نو هغې ویل چې کیمره خرابه شو، ګنټه خو په کیمره لګیا خو چې بهر آن کا نو هغه چالو شو. نو لرې نه یو کس رامنډې والی مونږ ته ویلې نیکبختو دیجي نوځئ دلته پیریان دي او خدای خبر څه بلاګانې دي. او ته یقین وکړه چې مونږ دومره طاقتور سپي ځان سره بوتلي وو، هغه سین زمونږ داسې چې هغې قبرستان کې چون کول. نو د الله مخلوق دی، خو لکه هغه کار کې چې دی نو چې څه ټایم به مونږ قبرستان نه ووتو کیمره به آن شو، او چې قبرستان کې به خپه کېښوه کیمره به بند شو. نو دا یو عجیبه واقعه وه چې تر ننه پرې زه سوچ کوم چې هغې د پیریانو ماماګانو کیمرې سره سویمه ده چې دا کیمره ولې خراب کوله. جی میسج ورکول خو جي ډېره غټه خبرې. زه خپل هم یو ادنا غوندې اکټر یم او انسان یم، خو بس دغه دا دی میسج دا دی چې د مشر عزت کوئ او کشر سره مینه کوئ او د خپلو خویندو ښه قدر کوئ.